داسې دعا چې کله یو انسان دا دعا ووایي چې کوم مشکل وي الله تعالی بیا مشکل ور حل کړي، چې کوم غم کې مبتلا وي الله تعالی بیا هغه غمونه لرې کړي، او خالی غمونه لرې کول نه بلکې الله تعالی به د غمو په بدله کې دته د خوشحالۍ ژوندۍ ور نصیب کړي، خوشحالي به ور نصیب کړي. دا په حدیث شریف کې راغلی دی. حدیث شریف کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کوم څوک چې دا کلمات په ورځ کې ووایي الله تعالی به تمام غمونه او پریشانانی مشکلات لري کی. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخته در سره شیر کی او د دې ویډیو سره ډیوټ وکي چې څومره مسلمانان دا واوري او هغه دا وایي دا ثواب هم تاسو ته رسیږي. راځي چې هغه کلمات تاسو ته واورم او ان شاء الله العزیز پر سکرین به تاسو ته ولیکم، تاسو دا یاد کړئ، ځان سره نوٹ کړئ او هر ورځ دا وایسته یو واره. هغه دعا داسې ده: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي. چې کم چا دا کلمات وویل الله تعالی به تمام غمونه لري کی. دا ویډیو د سره شیر کړئ.